شکیله زه دا موبایل موبایل باندې څه کوې؟ زه دا موبایل یو ځل ریسټارټ کوم. ماړې ته خو ته دومره خوشحاله شوې ته وایې که شعر یې درته راویشتو سړیه. وای چپ شه دا د شعر نه خو کم نه دا مینه خو زبر شانتې وي. اور باچا داسې مینه خو ما ښځو سره ډېره کړې خو چا راته ګیام نه ده اچولی والله که خولې هم راته چینګه کړي. ما خو ته روغ روغ میان که نه تا ته زه جینکۍ ښیم هغې سره مینه وکړه. ما ورته روغ میان ایشتلې د خدای نیکبختې داړې هم راته داسې نه دي چینګې کړي په قسم دی. مننه. دا ګوره دا یو ډېر بل شانتې یو دغه خوشحالي. څنګه خوشحالي بل شانتې؟ دا ته اوس په دې چېرته پوهېږې تا هلک یې او زه جینۍ یم زه په دې پوهېږم. ښه جینکۍ ولې په کار پوهېږي د هلکانو سر خوړلی که څه؟ جینۍ څنګه؟ جینکۍ ولې په کار او په خبرې پوهېږي د هلکانو سر خوړلی؟ نو جینکۍ ګورې نه وخته سنه وایي جینۍ ډېره هوښیارې. والله که هوښیاری بسه صرف ښکرې نه ښکارې. ته ما ته یو ببر شعر وویله که نه زه ګورم چې زه هوښیار یم که کم عقل یم. په پیسو خو به د خدای نیکبختې که چا تصویر د له چا لاس کې درکړو پازې شلی او پیسو باندې جناب بابایي نه چې داسې چل یې کړی دی او داسې سنبال نو خو ګوره دې ته هوښیار وایي که نه تاسو هلکانو له چې پیسې بچپن کې لاسو کې درکړي نو تاسو زر دوکان کې لاړې دوکان ته به لاړې چینګمان به هم پرې واخیستله مونږ ښه جینکو به خزانې ته ورغورځولې خزانه کې به هم جمع کولې چې به ډېرې شوې بیا هم پې کالي جوړل کایس ډبل او تاسو سره بیا اخره کې پاتې نه شوې نو مسافرۍ ولېږلې هلکانو ولې پاتې نه شوې لا ماشاءالله الحمدلله ډېر یې کړ مننه زرګن دوه کسان ګایز دوه کسان دوه ګلان اوس خو تا وختي څه وویله چې څوک دې خفه کړله شګفته باجي دا باجي ده نه باجي نه ده زموږ خوراکې ده یو کس بل یو بل نو خو هغه دی ما خو نه وه خفه کړې ما خو ته څه هم نه ویلي بس تا ورته بار بار وی که نه زه سره واده کوم خو ته زړی او زه سره واده کوم ته بوډۍ او زه سره واده کوم ته داسې او ته هغسې او ته پلانکۍ او ته ډینګلۍ او یا الله څوک مهربانه کړي بل مطلب چې ګوره څوک وکړي که نه هغه لار وایي دې ټیک ټاک کې ډېر مطلبي خلک ما وکاته په ایمان اے واجی دا ډبل کې پلی کې چې لیډ مې زیات شي ډبل کې پلی که دا ډبل کې پلی که واو مننه ایم جي ډبل کې پلی که لاس در اخلاص د ټولو بس اوس خو مشکله ده زما ستا دې احترام اوس پنشمنټ دی که نه کوې نه چې ما ته دلته 10,000 پلی شي زه به تا ته پنشمنټ وکړم دا تاسو په ما چالو نه زده کوئ دلته غریب باندې را باندې لایف هم شیر کوئ او بیا را باندې چل هم نه زده کوئ دستګطور مې تیاره د زړه ټکور والله دا ډېر ښه انسان دی یار دا ایم جي نه دی دا خامخا راځي ایم بي ها د مټه زور مې تیاره ترانه لاړې خو دې ته چال وایه چال او پوره پوزیشن دی ګډ وډ دی دا څه چال دی کړی زه نن نه ومه شو له تلې ومه شو مې وه سبا هم ده بل ورځ هم ده دلته نشتر هال کې 2 روپۍ درکړې 2 روپۍ درکړې ما الټه په خپل هلته وشیندلې ولې ته داسې ملکه چې پیسې دې شیندلې هلته غریبانان ناغریب هغوی مې شیندل کول زه یوټیوبر تھینک یو قسم دا شو چې تاسو وکئ تاسو له 2 روپۍ درکئ 1,500 یې که 40,000 یې که 50,000 مونږ په خپل هلته وشیندو دومره سټاران راغلي ټول مهم خلک راغلي چې مې سټیج شته چې مونږ زر زر ورشو او زما خو نن قسمت په دې وجې له غونډه کې خراب و ما کمپیرینګ هم کو مازغو باندې مې درد و
ټول سټیټ ها لکه مطلب پیسې ګټئ او شیندئ دا ځکه ستاسو بد حالات دي ځینې ټیم خدای دې نه کړي ولې بد حالات ته ځان ته وګوره ما ته وګوره د چا بد حالات دی دلته کومنټونه وکړئ ټول په جمع د دې بوچر سر ته وګورئ او ما ته وګورئ اره کې والے زه خو د ټوکې کوم د دې سر ته وګورئ داسې وینځلې سر یې دی لکه چې شیمپو یې لس کاله نه استعمال کړي شیمپو باندې څه کوي په دې ځان دا نه دی دا د ټیرونو او د دې وینځلو شیمپو دی نو دا نه دی وایي چې سبا سر لم راوړم او ټیرونو لم هم راوړم خو بس یو د سر باندې سر هم وینځم او ټیرونه هم وینځم دا ته اوس وګوره دې مېرمن چړاکې ته ده مچر دی ښه ما ته پته ده پتا نو چې پتا مچر نه کینی نور به په چا باندې کیدي کینی دي شه هسې ناستی اوس هسې ناستی لکۍ خوځوي خو چک نشي لګوی نو ورته هډوکی دی که نه هلته چې ورته پته ستا وینه څه بېکاره غونته کېده وینه مې بېکاره نه ده چې ځان خوځوي او وینه دې مې بېکاره ده وینه دې نوشین یو بوتل اوبه راباندې وسکه ده د غرقه نون له اواز ورکړه چې بوتل یې راوړي داسې تږي شوې داسې کار دی که نه چې ډبل ټیپ کوئ درته یا لکه تاسو دومره کسان ناست یاستئ د خدای نیکبختو دا میلیون ټکی دا شی سهار وخت نه سمویله دا سکرین ته ټکوی شئ دا هم کېږي لږ یې اوبه پکې واچو نو زه بیا زما کافي ټایم پورې کار کوي شی کوي دسته ګتور مې توې یاره د زړه ټکور مې توې یاره کومه ګانا دې وویله ما ته لږه سرګیره ووایه ای بې وفا هلکه اور صفا هلکه ای بے وفا هلکه اور صفا هلکه نور دې نه یمه ته مینې پکې سکې تصویر مې راکا چې ګرځوې یې په بټوه کې تصویر مې راکا چې ګرځوې یې په بټوه کې ما څه چا تصویر نشته ما څه داسې تصویرونه ګرځي د جینکو زه تصویر نه ساتم دا ورو په بټوام ژیب یې خراب شوی دی ګوره کله یو شی نڅېلیږي کله بل شی نه زه تا ته یو تصویر ښیم هغه تصویر که تا ولیدو دلته چې ته ناستی نه یې اوس خو راځه مینه که ما هغه تصویر ولیده نو زه څه تصویر مې تا ته وښودو ته به اوس وایې چې دا څنګه ملګری تاسو دی ورګه ورک کړی مې دی مننه زرګا وعلیکم سلام اچه شو ورک کړی مې دی دا دې شته قربان دا څوک دی دا واسطه فریده که هغه پنځو کالو تصویر دی پنځه شپږ کاله یې راځه دا څوک و دا وګوره دا دا به ستا چېرته اشنایي نه زما اشنا دی که نه ستا اشنا خو نه دی نو زه په اشنا باندې څه کومه زه ځان له خپل اشنا یم ډبل ټیپ کوئ زړګه اشنا په مطلب پوهېږي اشنا پښتو کې پہچان واله ته وایي تاسو اشنا څه ته وایې خو پښتانه خلک یې او مازغو کې سر کې د مزغو په ځای باندې پته نه د غوا هغه سپیا کې نه دي هغه پرتي اشنا هغې ته وایي چې ستا ورسره پهچان یي ولې ته پښتانه نه ته پنجابی کې ماته نو زم درته دغه ویم که نه زم درته ویم که ته پښتون وې نو تا به ماته اوس داسې وي چې ستا اشنا خو نه دی اشنا لیدو واله ته وایي وایي یاره دا زما اشنا دی لکه ما لیدلی دی زه ورسره جان پهچان دی ورسره زما ښه زه په دې شیانو نه پوهېږم سیده ساده سړی یم زړګا ما دا شیونه نه دي ډېر ساده یې ټول ټیک ټاک دی په مخ اغوستی ته ساده یې چې ستا غونده کې یو ساده بل پیدا شي کیدی شي چې ورسره په دې صوتي کې خوب بل هم جوړ کړي
نه حقیقت کې والله په دې عاشقۍ مشقۍ نه پوهېږم مړه نن سبا د خټې عاشقي ده خټې نه زه داسې عاشق جوړوم صبر وکړه زه دا ډسپرین ګولۍ واچوم ٹھیک ہے کنه لاست گیم دی بس اوس عاشق دې ته وایي چې مطلب ته به چا مینې یا په تاسو میندي اشنا هغې ته وایي چې لیدل کتل شوي او والله حمزه زما هېڅ هم نشته حمزه پته دې نه لګي جیلې ګرځه ماړه خانان پیدا کوه یاره د خدای نه باغ خو 700 کسان ناست دی دا سپین کوټه کوئ اوکې د شکیل اعظم صحیح ده دا یو ملګري ما ته کال وکړه